بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ښه راغلاست د پایتان ویډیوز ته او په دې ویډیو کې موږ تاسو د سټرینګ په اړه چې څومره فنکشنز پاتې دي هغه به مکمل کمپلیټ کوو او په روانه ویډیو کې موږ تاسو یو نوی ډیټا ټایپ د لیست په نوم باندې سٹارټ کوو نو ملګرو که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د دې ویډیوز چې دي هغه خپل ملګرو سره حتما شیر کړئ ترڅو ټول افغانان د دې نه مکمله ګټه واخلي نو راځو په نوې ویډیو کې په سوپ فایند انډیکس او سٹارټ وذ دی فنکشن باندې کار کوو او زه به راشم پایچام ته او پایچام کې به زه سمپل یو ټیکس واخلم فار ایگزامپل x is equal to computer مې واخیسته نو ما سره یو ټیکس دی د x په نوم باندې سره زه به راشم ورته چې دا ماته پرنټ کا او دلته فار ایگزامپل x دا سواب کیس مې واخیسته نو دا تاسو ګورئ ملګرو د دې کیس چې دی لوور دی هغه به اپر ته چینج شي خو که چیرې احیانا دا ما سره چې وي که دا ما سره اپر وي فار ایگزامپل ما کمپیوټر په دې شکل واخیسته او زه دا رن کوم دا تاسو ګورئ ملګرو دا لوور ته چینج کیږي خو که چیرې مثلا داسې هم پاسبلیټي کېدای شي که یو کس دی ما سره هغه COM لیکلی دی یو کمپیوټر دا ګوره COM مې غټ لیکلی پیوټر چې دی هغه وړوکی لیکلی نو دا تاسو ګورئ ملګرو دا سواب کیس نه مطلب هم دا دی چې مکمل برعکس دی صرف که لور وي اپر وي لور که دواړه مکس اپ وي بیا به دواړه مکس اپ تاسو ته ریورس کوي هغه په همدغه شکل راځو موږ سره بل فنکشن دی فایند په نوم باندې فایند موږ ته د سب string index number پیدا کوي سب string وایي چې ملګرو فار ایگزامپل زه به راشم دلته کې به واخلم یو میسج MSG مې واخیسته MESG یعنی میسج is equal to زه به ورته وایم چې welcome to my Python tutorials صحیح ده که نه دا مې واخیسته اوس به زه دلته راشم ورته وایم نو سب سټرینګ مطلب زه غواړم چې د مای چې کوم دی دا ما سره یو سب سټرینګ دی په دې کې صحیح دی مکمل سټرینګ ویلکم ټو مای پایتون ټیوټوریال دی زه غواړم چې د مای انډیکس پیدا کړم چې مای په کوم انډیکس باندې پروت دی نو بیا به تاسو چې استعمالوئ فایند به استعمالوئ نو زه به راشم ورته وایم چې پرنټ که ماته فایند میسج صحیح ده که نه میسج ډاټ فایند که ماته څه شی دې کې به تاسو ورته مای ولیکئ نو اوس د مای انډیکس نمبر چې دی دا به تاسو ته ډایرکټ شو کړي چې دا 11 دی صحیح دی تاسو ورسره داسې هم کېښودلی چې فار ایگزامپل زه راځم دې ځای کې داسې هم کولی چې لایک location equal to قوسواس او دلته به زه دا کامه واخلم صحیح دی دا تاسو وګورئ یعنې مای په کوم لوکیشن پروت دی په لوکیشن نمبر یا انډیکس نمبر 11 باندې پروت دی که دا تاسو وګورئ ملګرو دا 0 دی 1 دی 2 دی همداسې که راشي پایتان پورې به دا 11 مای پورې به دا 11 راځي تاسو داسې هم چینج کولی شئ فار ایگزامپل که زه غواړم دلته ورته وایم چې نه فار ایگزامپل د 2 لوکیشن ماته پیدا کړو نو دا د سب سټرینګ لوکیشن تاته پیدا کوي هغه په 8 باندې پروت دی که تاسو دې ځینې حساب کړئ نو 0 1 2 3 4 5 6 7 او دا ټی چې دی دا 8 نه سٹارټ شوی دی په همدې شکل تاسو بل فنکشن دی موږ سره د انډیکس په نوم باندې اوس انډیکس چې دی ملګرو دا موږ ته څه کار کوي دا موږ ته یو کریکټر پیدا کوي د یو کریکټر انډیکس نمبر پیدا کوي فار ایگزامپل زه راځم دلته ورته وایم چې ماته پرنټ کا څه شی پرنټ کا ماته د W کریکټر صحیح ده که نه زه به ورته وایم چې ME message dot index of څه شی W نو دا W مې واخیسته نو W انډیکس چې دی ما سره چې دی W انډیکس ما سره 0 دی دا به ماته 0 په سکرین باندې راکوي چې W لوکیشن که زه همداسې راشم ورته وایم چې فار ایگزامپل E لوکیشن راکړه نو د E لوکیشن ما سره چې دی د E لوکیشن ما سره دی 1 دا ګوره دا پیلنی درته پیدا کوي اصل کې E دلته هم موږ سره پروت دی نو انډیکسز چې دي دا یو کریکټر پیدا کوي تا ته کلیر دی ملګرو همدغه تاسو داسې هم کولی چې فار ایگزامپل ته ماته E پیدا کړه د کوم ځای نه زه غواړم چې دې ځای کې پیدا نه کړي ماته فار ایگزامپل زه به دلته درته وایم چې I love Python داسې مې واخیستی دی که نه I love Python مې ولیکه زه غواړم چې دغه E لوکیشن ماته پیدا کړي چې فار ایگزامپل دا دې انډیکس نمبر چې دی نو د هغې لپاره فار ایگزامپل دا ما سره 0 1 2 3 زه وایم چې دې ځای کې نه تقریبا د شلو نه پس پیدا کړه نو کامه شل مې ورته ولیکه دې مطلب دا چې د شلم انډیکس نه وروسته ته ماته پیدا کړه دا ګوره دا رن کړه دا 37 دا د دې چې دی 37 لوکیشن دی شلم لوکیشن وروسته ملګرو که زه راشم دلته کې سمپل واخلم فار ایگزامپل زه راځم دې ځای کې یو ایکس دی او دې کې لیکم چې فار ایگزامپل کمپیوټر از ا ماشین صحیح ده که نه دا مې ولیکه اوس راځم دې ځای کې ورته وایم چې ماته څه وکړه پرنټ کړه څه شی ایکس ډاټ انډیکس اف واټ زه به ورته وایم چې لایک فار ایگزامپل
ای ورته واخلم صحیح دی د ای انډکس ماته راکړه نو دا ماته اولنی ای چې کوم کې پیدا کی هغه ماته وایي چې دغه انډکس څه دی 6 دی خو زه غواړم چې دغه ای انډکس ماته پیدا کړي نو په دې حالت کې بیا زه ورته دې کې راشم ټایم چې کاما د کوم ځای نه د مثلا د 6 نه پس ځکه اولنی په 6 کې پیدا کنه زه به چې د 7 نه سٹارټ کړم صحیح دی ځکه 6 والا زه نه غواړم دا ګورې زه به دا رن کې د 7 نه به سٹارټ کړي 20 نو دا چې کوم دی دا په 20 لوکیشن باندې پروت دی کلیر د ملګرو په دې شکل باندې او یا هم داسې تاسو کولی شئ چې فور ایگزامپل زه ورته وایم چې ماته پرنټ کا څه شی x ډاټ انډکس اف واټ انډکس اف څه به ورته واخلم a به ورته واخلم صحیح دی زه به ورته وایم چې a او بیا څه وکړه د کوم ځای نه شروع کړه فور ایگزامپل اول به زه دا واخلم a او کاما هغې نه پس به زه ورته وایم چې انډکس به ته شروع کوې د 5 نه تر شلمه پورې صحیح دی که نه نو دې مطلب دا دی چې 1 2 3 4 5 د یو نه پس به دا سٹارټ کی تر شلمه پورې چې ای دی د دغه دونه ځای کې به دا انډکس پیدا کوي چې د ای انډکس موږ سره 12 راځي خو که چیرې احیانا دې ځای کې ما سره یو ای ا کمپیوټر صحیح ده که نه ما واخیسته چې ا کمپیوټر نو دا ګوره دا ا به اوس دا سکپ کوي ځکه تا ورته ویل چې د 5 نه سٹارټ کړه صحیح ده نو د 5 نه چې سٹارټ کړي دغه ای انډکس چې دی هغه 14 راځي صحیح ده که چیرې احیانا زه ورته اوس ډایرکټلی بغیر د دې نه وایم چې ما ته ای را پیدا کړم دا بیا اولینی راته پیدا کوي دا ګوره ای په 0 باندې پروت دی صحیح ده دا موږ سره انډکس بل د ملګرو موږ سره په سلایډز کې سٹارټ وذ او اند وذ دا موږ سره لاجیکل فنکشنز دي دا ماته صرف او صرف ترو او فالس ریټرن کوي فور ایگزامپل زه راځم دې کې یو ټیکس اخلم فور ایکس به زه واخلم او ورته وایم چې کمپیوټر زه اوس ورته وایم چې دغه ایکس چې دی دا سٹارټ شوی دی سی سره نو دا ماته ترو وایي فور ایگزامپل زه ورته وایم چې پرنټ که ماته ایکس ډاټ سٹارټس وذ صحیح دی که نه سٹارټ وذ سی دا ماته اوس وایي چې ترو یس یو رایټ صحیح دی که نه که زه چېرته فور ایگزامپل ورته وایم چې نه لایک بی نو بیا به دا ماته وایي فالس دا فالس بی باندې نه دی شروع شوی همداسې که زه ورته وایم چې ماته پرنټ که ایکس ډاټ ends with صحیح ده که نه دا ګوره ډېر واړه فنکشن دي خو کله هم چې تاسو په پروجیکټ لیول باندې کار کوئ نو بیا به دا به تاسو ته ډېر غټ پرابلم سالو کوي ملګرو دا ګوره ends with y دا ماته وایي false زه ورته وایم چې نه ends with r نو دا به چې ماته true وایي صحیح دی همداسې راځو دلته ګورو چې start with ends with well نو زه راځم ورته وایم چې تاسو داسې هم کولی شئ ملګرو چې ورته مکمل یو نوم ورکړئ صحیح دی فور ایگزامپل کمپیوټر از ا ماشین صحیح دی دې کې زه واخلم چې کمپیوټر از ا ماشین صحیح دی که نه ماشین واخیسته دې شکل نو زه داسې ورته کولی شم چې ورته وایم دې کې چې پرنټ که ماته ایکس ډاټ سٹارټس وذ څه شی وکړه کمپیوټر دا ګورې کمپیوټر مې واخیسته دا ګوره دا رن کړه دا ماته وایي چې فالس ولې فالس وایي کمپیوټر سره خو سٹارټ دی دا دلته تاسو ګورئ ملګرو سپیل مسټیک دی زه به دا سپیل مسټیک جوړ کړم کمپیوټر به کړم COMPUTER دی صحیح دی اوس دا رن کوم ګورم چې دا ماته ترو وایي یعنې دا ما سره کمپیوټر سٹارټ په دا ایکس چې دی په کمپیوټر سٹارټ شوی همداسې که زه راشم ورته وایم چې پرنټ که ماته څه شی ایکس ډاټ انډس وذ صحیح دی که نه انډس وذ زه به اخیستی شم چې فور ایگزامپل موټور مې واخیسته دا بیا فالس دی ملګرو تاسو ته لوکیشن هم ورکولی شئ چې فور ایگزامپل زه به راشم دې ځای کې ورته وایم چې پرنټ که ماته څه وکړه ایکس ډاټ سٹارټس وذ صحیح دی که نه زه به واخلم چې از صحیح دی از سره سٹارټ شوی دی خو د کوم ځای نه به پس چک کوئ فور ایگزامپل زه به دلته راشم ورته وایم چې ته ماته 5 لوکیشن نه پسې چک کړه نو دا به ماته چې راکوي فالس به راکوي ځکه 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لوکیشن نه سٹارټ دی ځکه 9 ورته واخلم دا تاسو وګورئ ملګرو بیا ماته دا ترو راکوي ځکه د 9 لوکیشن نه پس موږ سره اس دی بل دی موږ سره سلایډز کې ګورو چې موږ سره اس الفا نام او همداسې اس الفا اس ډیجټ صحیح دی چې دا معلوموي چې آیا تاسو سره په دې ویریبل کې یا کوم ویریبل کې تنه الفابیټ پراته دي که تنه ډیجټ پکې او یا پکې دواړه پراته دي صحیح دی او همداسې از لوور از اپر او از سپیس راځم په دې باندې پریکټیکل زر زر کار کوم درته ملګرو دا اسانه سمپل دی صرف ترو فالس تاته ریټرن کوي فور ایگزامپل زه به واخلم دلته به ایکس واخلم ایکس کې به زه واچوم 70 صحیح دی نو دا 70 ما سره ډیجټ دی که زه راشم دلته ورته وایم چې اس ډیجټ صحیح دی که نه اول به ورته وایم چې پرنټ که ایکس ډاټ اس ډیجټ صحیح دی که نه اس ډیجټ دا ماته اوس چیرې وایي ترو به وایي ځکه دا ډیجټ دی که همداسې فور ایگزامپل زه دلته کې خان واخلم نو خان ما سره بیا ټیکس دی دا ماته فالس وایي خو که دلته زه راشم ورته وایم چې پرنټ که ماته ایکس ډاټ از الفا مې واخیسته صحیح ده که نه دا ګوره از الفا مې واخیسته زه راځم دا رن کوم نو دا ماته اوس وایي چې ترو ځکه دا الفا ده ما سره اوس ملګرو که زه چېرته راځم دغه فنکشن استعمالوم فور ایگزامپل ورته وایم چې پرنټ که ماته
print کما ته څه شی x dot څه شی is alpha num دا ګوري دا یو بل فنکشن is alpha num ما استعمال کین دواړو یعنی په دې د یا به نمبر وي او یا به ټیکس وي که زه دا اخلم دا به ترو وي ځکه هغه ټیکس دی که زه دا نمبر کوم نو دا بیا نمبر دی نو ګوره زه دا رن کوم نو دا به هم ترو وایي ځکه چې دا ما سره نم نه دی ما ورته ویل چې is آیا دا یا به نمبر وي او یا به الفابet وي صحیح دی نو په دواړو حالت کې دا تا ترو وایي خو که چیرې نه نمبر وي او نه الفابet وي مثلا سپیس وي نو بیا به دا ماته څه وایي دا ماته فالس وایي دا ټول ما سره فالس شو ځکه دا نه ډیجټ دی نه الفا ده او نه په دې کیس کې راځي دا دواړه ان دا یوازې ډیجټ معلومي دا الفا معلومي او دا دواړو شتون معلومي په یو ویریبل کې صحیح دی همدغسې که چیرې فور ایگزامپل زه راشم ورته وایم چې is ASCII دا ګوره پرنټ که ماته یو بل فنکشن دی د is ASCII په نوم باندې x dot is ASCII صحیح ده که نه ASCII خو تاسو پېژنئ چې ته وایي صحیح دی دا به تا ته ترو وایي هو دا یو ASCII کرکټر دی ASCII کرکټر ما الریډي تاسو ته مکمل ویلی دی په زړو ویډیوز کې چې ASCII کوډ څه ته وایي اصل کې صحیح دی بل دی ملګرو موږ سره زه به راشم دلته به x واخلم او x کې به واخلم فور ایگزامپل کمپیوټر نو کمپیوټر ما سره لوور دی زه به ورته وایم چې ما ته پرنټ کاست شي x dot is lower دا ماته وایي چې هو دا لوور کیس دی دا ګوره دا ماته وایي چې لوور کیس دی که دلته کې فور ایگزامپل زه راشم دلته m مې غټ واخیسته رن کوم ګورم چې دا ماته څه وایي فالس یعنې دا مکمل پیور لوور کیس نه دی صحیح دی همداسې که زه راشم ته وایم چې ماته پرنټ کا څه شی x dot is upper case is upper انتخاب کوم زه در کوم دا به هم ماته فالس وایي ځکه دا فل اپر نه دی که زه فل اپر کوم نو بیا به دا ماته څه وایي چې یس دا ما سره فل اپر کیس دی صحیح دی ترو صحیح دی همدغسې فور ایگزامپل که زه راشم دې ځای کې ورته وایم چې y is equal to یو الفابet ما ورکړی او هغې نه پس زه ورته وایم چې ماته پرنټ کا صحیح دی که نه ماته پرنټ کا y به زه سمال واخلم ورته صحیح دی پرنټ کا ماته y dot is space آیا دا سپیس دی صحیح دی نو دا ماته وایي چې فالس دا سپیس نه دی دا تا سره a دی که زه دلته راشم ورته وایم چې نه دا اوس سپیس شو نو دا تاسو وګورئ ملګرو نو په دې شکل باندې مختلف فنکشنز دي دا ټول تاسو کار وکړئ په دې باندې پریکټس وکړئ صحیح دی ملګرو راځو سلایډز ته دا موږ سره ده چې دې ځکه ما is ASCII نه دی ویلی ما په ویډیو کې راته وویلی او همداسې سورټ استعمالیږي د ډیټا سورټ کولو یا منظم کولو دپاره نو دې دپاره we need to have a less data or split a string صحیح ده که نه نو چې کله هم ته غواړې سورټ کړې نو هغه په ټکس باندې یعنې یو سټرنګ باندې مستقیمه کار نه کوي ته به هغې دپاره څه کار کوي دا به یو لست واخلې چې هغه را روان ډیټا ټایپ دی په نیکسټ ویډیو کې او یا به ته خپل سټرنګ سپلټ کوې صحیح دی ملګرو راځو په دې باندې پریکټیکل کار کوو کیدای شي دا تاسو ته بهتره واضح شي مثلا زه راځم ته اخلم چې ډیټا مې واخیستله او دې کې مثلا ما سره څه دي نومونه دي فور ایگزامپل زه به واخلم چې بلال دی ما سره اول نوم کاما بیا علي دی بل نوم بیا مثلا داود دی بل نوم بیا مثلا ظریف دی بل نوم او همدغسې مثلا ما سره خالد دی بل نوم نو دا ډیټا تاسو وګورئ ملګرو انسورټډ پته ده بي اوله کې دی بیا ورپسې a دی بیا ورپسې d دی بیا ورپسې z دی بیا کې دی صحیح دی نو زه راځم دلته څه کار کوم زه راځم ورته وایم دا پرنټ که ماته نو ځکه دا پرنټ کوم نو دا خو یو نارمل ټکس دی فور ایگزامپل ډیټا مې واخیستله دا به تاسو ته پرنټ کېږي په سکرین باندې از ا ټکس صحیح ده که نه از ا سټرنګ خو زه غواړم چې زه وکړم دا سورټ کړمه که زه راځم ورته وایم چې ماته پرنټ کا دا څه شی ډیټا ډاټ سورټ نو په دې باندې کار نه کوي ځکه دا ما سره یو سټرنګ دی دې لپاره به ته څه کار کوي دا به اول ته چینج کوي چیش ته لیس ته یعنې سپلټ کوي به صحیح دی نو زه راځم ملګرو سپلټینګ نه مطلب دا دی چې ټکس راته مات کا او لیست نه مطلب دا دی چې کوم ټکس چې تا مات کړي هغې نه یو لیست ماته جوړ کا صحیح دی خیر مشکل به حل کېږي په نیکسټ ویډیو کې چې کله موږ لیست او ټپلز وایو بیا به دا پرابلم حل شي خو دې ځای کې صرف تاسو وګورئ چې دا څنګه زه سپلټ کوم نو زه به راشم دلته به ورته وایم چې نیمز او دلته به زه واخلم ورته وایم چې ډیټا ډاټ سپلټ که ماته کوم ځای کې چې کوم ځای کې کاما وه نو هغه ځای کې به ماته دا سپلټ کوي یعنې بلال یو ټکس دی علي بل ټکس دی داود بل دی صحیح ده په دې شکل باندې اوس نومونه ټول راغله ما سره په نیمز کې پرېوتل اوس راځم دلته زه ورته وایم چې نیمز ډاټ څه ته سورټ دی که ماته دا ما سره دلته سورټ شو او اوس راځم ورته وایم چې ماته پرنټ که څه شی نیمز دا تاسو وګورئ زه دا رن کوم نو دا اوس ماته علیحده ټکسز راکړي علي بلال داود خالد او ظریف دا ګورئ سورټ شو په دې شکل باندې دا ما سره سورټ شو دا ما سره اسنډینګ آرډر دی د A نه شروع دی په زیډ باندې خلاص دی صحیح دی تاسو ورسره میسج هم کېښودلی شئ چې فور ایگزامپل ورته وایي چې A to Z سورټینګ ډبل ډاټ خلاص او دلته کې به زه راشم کا مې واخیستل دا مې په دې شکل نو A to Z سورټ شو ده کلیر دی که تاسو غواړئ چې مثلا زیډ ټو A سورټ کړئ دا بیا هم کولی شئ چې راشئ دلته ورته وایئ چې نیم ډاټ سورټ که ماته صحیح دی او دا دلته ریورس چې کوم دی هغه مساوي که ترو ته یعنې هغه ماته ریورس که ماته
ترو داسې واخله صحیح دی په دې شکل او بیا راشه ماته څه وکړه پرنټ کا دا ځلې بیا ماته پرنټ کا یو میسج زیډ ټو ا سورټینګ صحیح ده که نه او کولن او کاما زه به دلته نیمز واخلم دا تاسو وګورئ زه دا رن کوم ده زید ټو ا سورټینګ ظریف خالد داود اوس علي اخره کې راغلی نو په دې شکل باندې تاسو کولای شئ چې پایتان کې یو سټرینګ راواخلئ هغه سپلټ کړئ بیا هغې نه پس هغې باندې د سورټینګ اپریشن اپلای کړئ صحیح دی راځو سلایډز ته سلایډز ګورو چې موږ سره ایررز دي نو ایرر کې بیا چې موږ سره مختلف ایرر دي چې کله هم ته سټرینګ سره د سټرینګ په اړه کوډینګ کوي نو کېدای شي دا پرابلمز ستا مخې ته راشي اول د نیم ایرر دا په حالت کې دی چې ته یو نن ریکګنایز فنکشن استعمال کړي په خپل کوډ کې مثلا string dot substring دا substring چې دا په جاوا کې کار کوي په پایتان کار نه کوي دا به تاسو نیم ایرر به یا نیم ایرر به تاسو شو کوي ټایپ ایرر هغه وخت شو کوي چې کله ته کنکټینیشن د string لیو نمبر سره وکړي مثلا ګورئ موږ زه راځم دلته څه ورته وایم زه ته چې ماته پرنټ کا څه شی پرنټ کا ماته خان کنکټینیټ کا د سره د نمبر سره دا تاسو ګورئ دا ماته په سکرین باندې چې ټایپ ایرر راکوي صحیح دی همدغسې که زه چیرې راشم ګورې د نور ایرر ته انډکس ایرر به هغه وخت کې چې ته کله یو څه شی انډکس آوټ اف رینج مثلا تا سره یو نوم کې 15 کریکټرز دي او ته غواړې چې سلم نمبر کریکټر شی کې پرنټ کړي نو بیا به تا ته انډکس آوټ اف رینج ورته وایي صحیح دی همدغسې سټرینګ دی ویلیو ایرر کله درکوي ته چې کله هم ته څه کار وکړې په یو ټکس کې تا سره یو سب سټرینګ نه وي او ته غواړې هغه سب سټرینګ اکسس کړي مثلا ګورئ زه راځم دلته ورته وایم چې ما ته څه کار وکړه زه به درته وایم چې ما سره نیم دی از ایکوال ټو ظریف بهادري ما خپل نیم ورکړه او اوس غواړم چې ما ته پرنټ کا ګورئ ښه زه ورته وایم چې ما ته پرنټ کا نیم ډاټ انډکس آف خان دا ګورئ خان خو نشته پکې نو دا به تا ته کوم ایرر درکوي دا به تا ته ویلیو ایرر درکوي یعنې سب سټرینګ ناټ فاوند دا سټرینګ تاسو سره نشته دی نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ د دې نه کار واخلئ ملګرو فنکشنز تقریبا د 10 نه زیات فنکشنز ما د سټرینګ په اړه کې په باره کار وکړل تاسو ته نو کوشش وکړئ چې په دغه فنکشنونو باندې تاسو سره خلاص شي ځکه همدغه فنکشنز چې دي چې څومره ما کار وکړ په دې څو ویډیو کې دا موږ سره په لیست ټپل سیټ او ډکشنري په ټولو باندې اپلای کېږي نو ما په سټرینګ کې په ډیټیل سره کار وکړه خو په نورو ډیټا ټایپس کې چې دي مثلا را روان ډیټا ټایپ موږ سره لیست دی په لیست کې بیا دومره په ډیټیل سره زه نه ځم ځکه دا ما الریډي تاسو ته کار کړی دي بیا هم که چېرته پرابلم وي سره موږ سره حتما د دې ویډیو په ډسکرپشن کې موږ سره شیر او د ټولو نه مهمه خبره ده که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ او د دې ویډیوز خپل ملګرو سره شیر کړئ زنده باد افغانستان تل دې وي افغانستان